د فلم په آغاز کې موږ وینو چې جنرال زوډ او د سوپرمن یو بل سره جګړه کوي. جنرال زوډ غوښتلې د دا ښار تباه کړي، نو سوپرمن غواړي چې بې روکاو. بیا موږ بروس وینو چې د بیټمن په نوم هم پیژندل کیږي د میټروپولیس ښار ته راشي، ځکه چې ډیر خلک الته پساو. نو بروس خپل منیجر ته رنګ وکي او ورته وایي چې ټول خلک د هغه نه راوباس. بیا منیجر د ټولو خلکو ویستل شروع کی، خو بیا جنرال زوډ او سوپرمن د جګړې په حالت کې بلډینګ ته ننوځي او دلته زوډ د خپل لیزر سره ټول بلډینګ تباه کړي. دا هر څه چې بروس ویني ډیر زیات په غوسه کې شي او هغه د خلکو مدد شروع کی. بیا هغه ویني چې د وین په نوم یو زما مزدور د ملبې لاندې پروت دی. بروس هغه له هغه نه راوباسي، خو د هغې دواړه خپې ماته شوې وې. اوس یوه ولاړه جینۍ وه او جړل یې ملبه پې پرېوته، خو بروس هغه زر بچا کی. خو په دې تباهي کې د هغې جینۍ مور مړه شوې وه. دلته بروس په سوپرمن او زوډ دواړو ډیر زیات غوسه شي. بیا موږ د 18 میاشتو وروستۍ کهاني وینو، چیرته چې دوه غوطه وهونکي د سمندر سره ویني چې دوی یوې ماته شوې کشتۍ پیدا کی. کله چې هغه ورته کوز شي نو دوی ته پکې یو شین رنګه کرسټال و چې د قیمتي او پاورفل و او دې ته کریپټونایټ وایي. دا د سوپرمن د پاره خطرناک دی ځکه چې د هغې کمزوري کوي. بیا موږ په افریقا کې یو ځای وینو چیرته چې سیول وار وي، یعنی جګړه روانه وي. همدې د پاره لویس دلته راغلی وه د خپل کیمرامین ملګري سره چې انټرویو واخلي. خو د هغې کیمرامین په اصل کې د CIA ایجنټ و، خو خپل راز یې پټ کړی و. لږ وخت وروسته د جنرال خلک الته راشي او هغې له ځان سره بوزي. لویس د جنرال نه پوښتنه کوي، آیا ته دهشتګرد یې؟ جنرال وای، نه، زه غواړم چې د خپلو خلکو حفاظت کوم. همدې دپاره هغه ډیر ګارډ یې اخلي. اوس ګارډ اناتولي ته د لویس په ملګري شک شي، نو هغه د هغې کیمرا وخلي او ریل چک په هغې کې یو ټرانسمیټر وي. نو هغوی یې ویني چې دی د CIA ایجنټ دی او دوی جاسوسي کوي. دا خبره جنرال وریدي، نو هغه په لویس ډیر غوسه شي او وایي ته د CIA ایجنټ یې او دلته د انټرویو ډراما کوي. لولا راغلی، خو د لویس ملګری وایي چې لویس تا پته نشته چې زه د CIA جاسوس یم، ما د دې نه د راز پټ کړی وو او دې ته پته نشته، دې پرېږدی وو. خو جنرال د هغې ملګری په ډزو وولي او لویس د تفتیش دپاره دننه بوزي. هغې وایي چې زه نه وم خبر چې دی جاسوس دی. بیا بهر اناتولي د خپلو ملګرو سره د جنرال خلکو په ډزو وولي. بیا ورته اور ولاږي او خپل خاص ملګرو سره وتښتي. اوس جنرال ویریږي چې CIA عمله وکړله، نو هغه لویس ونسی. په دې ټایم دلته سوپرمن د هغې د مدد دپاره راشي. هغه جنرال مړ کی او لویس بوزي، خو د جنرال ملګری اناتولي وجلی وي. کله چې د هغې کورني هلته راشي او ټول مړه ویني، نو هغوی وایي چې دا ټول سوپرمن مړه کړي دي. د دې دپاره د ټول اسمبلی ته لاړ شي. یوه ښځه په سوپرمن الزام ولاګوي چې هغه د ټول وجلی دي، ځکه چې موږ د هغې آواز اوریدلی وو او کله چې هغه ښکته راغی ټول یې مړه کړي وو. زما پکې مور او پلار هم شامل وو. دا اوریدلو وروسته سینیټر سوپرمن مجرم ګڼي او وایي چې موږ به سوپرمن ته قانون وښایو. د دې وروسته موږ د ګوتام ښار وینو چیرته چې یو سمګلر ډېرې ایشیایي جینکۍ نیولې وي. همدې دپاره بیټمن هلته راشي او سمګلر ډېر زخمی کی. پولیس ته هم دا خبر میلاو شي، نو دوه پولیس افسران هلته راشي. هلته یو افسر د بیټمن په لیدو ډېر ویریږي او په هغه ډزې وکي. د دې حملې نه بعد بیټمن د هغه ځای نه لاړ شي. افسران ویني چې بیټمن سمګلر ډېر سخت وهلی وي او خپل نشان یې پې لګولی وي. بل سین کې موږ وینو چې لویس خپل سامان ټولوي، نو په خپله ډایرې کې یوه ګولي ویني. دا هغه ګولې وه چې اناتولي پې ډزې کړې وي، خو د لویس سمج کې سره ناست دي. هماغه وخت سوپرمن د هغې دپاره ګلونه راوړي، ځکه چې دواړه یو بل خوښ وایي. سوپرمن لویس ته وایي چې ما هغوی نه دي وجلي، زه هلته د ستا د بچاو کوله راغلی وم ځکه چې ستا ژوند په خطر کې وو. اوس کله چې بیټمن خپل ځای ته راشي، هغه ملګری د هغه نه تپوس کوي چې پرونه شبه څه چل شوی وو. بیټمن ورته وایي چې هغه یو وړوکی سمګلر وو او سپین پرتغالي چې موږ ګورو هغه بل څوک دی. خو ما د یو سړی په باره کې معلومات ترلاسه کړل چې نوم یې اناتولي دی، څوک چې موږ پرتغالي ته رسولی شي، ځکه چې د هغه پټ ځایونه د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي او د خلکو او د وسلې سمګلینګ کوي. دا اوریدلو نه بعد د بیټمن ملګري تپوس وکي چې موږ پرتغالي ته ولې نه سونی. بیټمن جواب ورکړي چې هغه ګوتام ښار ته بم راوړی دی،
نو موږ به هغه ونسو. بیا موږ د بروس نوکر وینو چا چې د سوپرمن او جورج په جګړې کې خپې کټه شوې وي. هغې کورني هم په هغه ځای کې مړه شوې وه. نو هغه سوپرمن دشمن ګڼي. بروس به اناتولي سره میلاو دپاره فایټ کلب تر شي، چیرته چې هغه په بهانه ورسره خبرې کوي چې د اناتولي د موبایل ټول معلومات خپل موبایل کې کاپي کی او هغه د پته ولګي چې هغه ورته اناتولي د لوتار دپاره کار کوي. وس بروس خپل ملګري ته وایي چې زه دا ټول معلومات لوتار ته لیږم او وس به زه د بیټمین په روپ کې هلته لاړ شم او د سپین پرتغالي په باره کې معلومات ترلاسه کړم. دا اوریدلو نه بعد د هغه ملګری وایي چې تا الته د بیټمین په روپ کې نه بلکې دا بروس په روپ کې لاړ شه، ځکه چې لوتار په خپل تاسو خپل پارټي ته انوایټ کړي. نو بروس جان چمکاو کی او پارټي ته لاړ شي چیرته چې کلارک هم راغلی وو. وس د لوتار ټول معلومات ترلاسه کولو دپاره بروس خپل پین ډرایو د سیستم کې واچوي، خو معلومات کاپي کولو کې 7 منټو وخت وي. وس هیڅ څوک په بروس شک نه کوي. نو بروس هغه پین ډرایو واچوي او بره راشي. دلته لوتار بروس او کلارک یو بل سره تعارف کوي ځکه چې هغه یو غټ سازش کولو غواړي وو. وس بروس به هغه ځای نه راشي چې خپل پین ډرایو راوخلي نو هغه ویني چې پین ډرایو دلته نشته ځکه چې دا کار د ډیانا نوم یوې جینۍ کړی وو. خو بروس ته هیڅ پته نه وه چې هغه په اصل کې ونډر وومن وه. بروس سمدادي په هغې پسې روان شي خو تر هغې وخته پورې هغه د هغه ځای نه وتلی وه. اوس په هر ځای کې په ټي وي خبرونو کې خلک د سوپرمن څوک خاوي او څوک خلک د هغه خلاف وو او ځینې د هغه صفت کوو. کوم خلک چې د هغه صفت کوو هغوی وایي چې سوپرمن زموږ دپاره ضروري دی ځکه چې هغه د خلکو سره مدد کولو او هغوی به یې بچه کولو. اوس ځینې خلک د هغه سخت خلاف وو او ځینې یې پوره سپورټ کوو. کوم خلک چې د هغه په حق کې وو خو کوم خلک چې د هغه خلاف وو هغوی ویل چې سوپرمن زموږ دپاره یو خطره هم کېدلی شي. په همدې وخت کې سوپرمن ګوري چې د بیټمین تباهي ورځ په ورځ زیاتیږي ځکه چې هغه په خپلو لاسونو د هغو خلکو په بدن خپله نشان لګوله چې د هغه شکار کړل. د نشان به لګو. دا نشان یوازې یو عام نشان نه و، دا د هغوی د مرګ اعلان و. کله چې دا کسان زندان ته رسو کېدل نو د بیټمین د همدې نشې دلاسا نور ظالم او خطرناک مجرمان نو په ډیره بېدردي سره مړه کړه. همدا نشه د هغوی د ژوند اخري ورځ وو او د دې ټولو وحشتونو تر شا یو پټ ذهن کار کوو. لوتر هغه د هر څه د لرې نه په خاموشي سره کنټرول کوو خو بیټمین د دې پته نه و. لوتر به مجرمانو ته پیسې ورکولې تر څو هغه کسان ووجني چې د بیټمین نشان په یې وو ځکه چې هغه غواستل بیټمین او سوپرمن د یو بل خلاف شي او د دې دپاره هغه هر حد ته تلی شي. اوس هغه نوکر لوتر د جیل نه آزاد کړل چې د سوپرمن او زوړ د وجې خپې کټ شوی و او د کور ته راشي. خو لوتر هم د هغه کور کې وي. دې ته توس وکړي چې ته څه غواړې. لوتر جواب ورکوي زه غواړم ستا مدد وکړم او هغې که یوه تحفه ورکړي یو های ټیک ویل چیر او ورته وایي ته په عدالت کې د سوپرمن خلاف ګواهي ورکړه. هغه هم دې ته رضا شي. اوس بروس میوزیم ته لاړ شي چې له ډایانا په خپل پین ډرایو ته واخلي. هغه وایي دا ما ته واپس راکړه. غلا کول ډیر بد کار دی. ډایانا وایي ما دا پین ډرایو نه د غلا کړی، لږ وخت دپاره اخیستلی وه ځکه چې لوتر سره زما یو تصویر دی او ما ته اخیستل غواستل. خو کله چې هغه ما ته تصویر را نه کړل نو ما ستا پین ډرایو واخیسته تر څو د دې ډیټا نه وخلم. هغه تصویر دی کې هم نشته نو ما دا پین ډرایو ستا موټر کې ایښی دی. دا وایي او د هغه ځای نه لاړه شي. کله چې بروس هتل ځای ته راشي نو بیټمین د ډیټا پاسورډ ماتول شروع کی خو سترګې یې پټې شي او یو خوب ویني. هغه ویني چې د خپلو خلکو سره یو ځای د کریپټونایټ اخیستنو دپاره تللی دی. هلته هغه سوپرمن ویني چې د دشمنانو سره ولاړ دی او د بیټمین ملګری مړه کی. وروسته سوپرمن بیټمین ونیسي او یو ځای کې یې بند کی. بیا سوپرمن راشي او د بیټمین ملګری د خپل لیزر سره مړه کی او بیټمین ته وایي تا زما ژوند ختمه کړی دی او اوس به زه تا هم پرې ندم. دا وایي او د بیټمین سینه میده کړي. همدلته بروس د یهر سترګې کولاو کړي او ویني چې دا یوازې یو بد خوب وو. بروس ویني چې د ډیټا پاسورډ هم مات شوی دی. هغه پوهیږي چې سپین پرتغالي چې هغه یې لټاو یو انسان نه بلکې یو کشتي دی. په هغې کې کریپټونایټ د لوتر ګودام ته وړی کیږي. اوس کله چې د بروس ساینسدان ملګری ورته گاډي جوړوي او ورته وایي ما ته معلومه شوه چې نو راته ووایه ته زما نه څه پټوئ. بروس وایي په هغې کې یو کریپټونایټ کرسټل دی. دا د وسلې دپاره هم پکارېږي ځکه چې دا د کریپټونیانو ژوند ختمولی شي. نو زه غواړم دا غلا کړم، وسلې جوړول ولم او سوپرمن وجنم. دا اورېدو وروسته د ده ملګری وایي خو سوپرمن زموږ دپاره خطره نه ده. بروس وایي څو کاله مخکې هغه د جورج سره جنګېدلی و، ټول خلک یې وجلی و او که هله زموږ دپاره خطرناک شه نو ټوله دنیا به تباه شي. د هغه ملګري بروس ته ډیر نصیحت وکړي خو هغه یې خبره ونه مني.
بل خو د کله چې اناتولي هغه کرپټونایټ په ټرک کې د لوتر ګودام ته وړل بروس هلته راشي هغه په ټرک ټریکر ولګوي او تعقیب یې شروع کی اناتولي خلک په ډزې کوي خو د بیټمن موټر اثر نه کوي بیټمن د اناتولي خلک یو په بل پسې مړه کوي او کله چې ټرک ته رسیږي نو سوپرمن راشي چې هغه ودرېوي ځکه چې هغه ته د لوتر د سازش پته نه و لوتر د دواړو جنګوي بیټمن ته سوپرمن وایي بیټمن بس کا او کبل ظلم د ستا د بیټ نشان په اسمان کې ولیده نو بیا به دې نه پرېږدم دا وایي او د هغه ځای نه لاړه شي خو بروس نور هم زیات په غوسه کې شي او خپل ځای ته راشي هغه پوهیږي چې کرپټونایټ د لوتر ګودام په رسیدلی دي نو بیټمن د شپې هلته راشي او کرپټونایټ غلا وکي اوس لویز د اناتولي ګولي خپل ساتي ته ورکی او وایي چې پته وکړه او ما ته پته وکړه چې څوک سوپرمن پساوي سوپرمن څوک هم نه دی وجلی بله ورځ د لویز ساتي یې ورته وایي چې دا ګولي د لوتر په ګودام کې جوړه شوې ده او اناتولي د هغه دپاره کار کوي هغه دا ټول فساد کړی دی د جنرال خلک یې وجلی کړي چې سوپرمن بدنام شي نو لویز پوهیږي چې دا ټول کارونه لوتر کوي او خپل ساتي ته وایي چې دا ټولې په ټي وي ووایي چې لوتر د سوپرمن خلاف سازش کوي خو ساتي ورته وایي چې زه دا نشم کولی دا ډېر غټ خفیه معلومات دي که زه یې وایم ما به هغه د خپلې نوکري نه وباسي اوس د بروس نوکر د سوپرمن خلاف مقدمه درجه کړي نو سینیټر سوپرمن عدالت ته راغوښتوي چې هر څوک پوهې شي چې به هغه ورځ څه شوی و سوپرمن عدالت ته راشي خو دا ټول د لوتر سازش و ځکه چې هغه د نوکر په ویلچیر کې بم ایښ شوی و او لکه څنګه چې سوپرمن هلته راشي نو بم وچادو ملګرو که غواړئ د دې دوهمه پارټ وګورئ نو په کمنټس کې خپل رائے وکړئ